د لر او بر افغان وطن پر ازادۍ مینو ځوانانو پیغلو مشرانو ملګرو ستړي مه سئ. تاسو پوهیږئ چې زموږ پر محکومه خاوره پر محکوم وطن د ډیورنډه تر اباسینه او تر مارګلې د سلو کالو څخه ډېر ظلمونه کېږي او زموږ د خلکو بشري حقونه انساني حقونه د دې مځکې د اوسېدونکو په توګه د دوی حقونه د پرله پسې تر پښو لاندې کېږي، حتی د دوی ژوند ته ارزښت نه ورکول کېږي. په دې وروستیو کې هم تاسو وینئ چې د چمن پر لت پر ډیورنډ کرښه پر نورو دروازو چې کوم ظلم زیاتی ناروا کېږي او د پی ټي ایم سره چې کوم چلند کېږي، د دوی انساني بشري حقونه د حقونو غوښتنې وګورئ، د دوی سره په غبرګون کې دا غیر انساني چلند اوس بیا د مظلومو محکومو بلوڅانو سره چې څه روان دي، دا ټول ډېرې بدې پیښې دي. موږ تاسې ټولو ته پکار دي چې په دې باب چوپ پاتې نه سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې سلسله کې له مخکې څخه غبرګوني پروګرامونه شروع کړي، احتجاجونه کوي. په دې لړ کې سبا د ډسمبر پر 22مه د جمعې ورځ پر 11 بجې په بروکسل پریس کلب کې یو کنفرانس دی د پاکستان مظلوم ولسونه او بشري حقونه تر دې سرلیک لاندې. نو تاسو کوشش وکړئ چې په دې کې سبا ګډون وکړئ او د هغه څخه وروسته به پر 2 بجې د اروپایي پارلمان مخ ته د پی ټي ایم بلجیم لخوا څخه یو احتجاج وسي. نو اول خو په دواړو کې ګډون وکړئ، که نه په احتجاج کې ګډون وکړئ. که لرې یاست نو بیا پر سوشل میډیا باندې د دې لپاره د کمپاین او د نورو دوستانو ملګرو پر خبرولو کې حتما برخه واخلئ. لر او بر یو افغان.